जी जी इजाजत जी अफसाने में दे इतबार इतबार हाँ इतबार 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 اعتبار چې وته موږ اه وایو دي ما الف ته به الف ته اعتبار یاره د کینه بس کنه یو تن کینه یاره بس مهرباني د حاجي شمروز په خوا خاطر کې هم دا نه راتله چې ګنې هغه به په خپل ژوندانه د خپل دښمن د مرګ زیری و د هغه زړه او ذهن دواړو په پوره توګه قبوله کړې وه چې هغه به د نادري د ژوند پیغور تر ګوره ځان سره وړي که په ځوانانو وي که په نوکر فقیر او که په ملاتړ او ډله پره په هر جوړ د شمروز تله په نادري ډېره درنه وه خو نادرۍ چې څومره مکار او چالاک سړی و نو دغه چل د حاجي صاحب نه و زده د دښمنۍ په دې اور کې د دواړو غاړو نه لویه مرګ جوړه شوې وه خو نادري به د پیسو ټکو او کاڼۍ تحصیل نه کار اخیستو او حاجي صاحب به خپلې مټې په کار اولې که په شمار وې نو د نادري د ډلې زیاتې جنازې اوچتې شوې وې خو د هغه د خپله کوره یوه هم نه وه وتې په ټوپکمارو او جرتیانو او کوټه سرو د حاجي شمروز خوا چېرته سړېده تر څو چې د ده ناوې کونډه کړې نه وه ځکه چې د هغه په خپل کاله دننه دوه پېغلې کونډې ناستې وې حاجي صاحب به د خپلو زلمو بچو مرګ دومره نه جړو حاجي صاحب به د خپلو زلمو بچو مرګ دومره نه جړو لکه څومره چې به یې د نادري ژوند جړو کله کله خو به یې د دغه غم او زغم د لاسه ډېرې اوتې بوتې او اپلتې هم شروع کړې خو ډېر زر به یې ځان قابو کړو او په استغفار به سر شو زارۍ به یې کولې چې یا الله ته ډېر لوی ذات زه ډېر عجز یم ما معاف کړي خو نادرۍ راله یو ځل خامخا په لاس راکړي زړه یې رانه سېزوي د هغه دعاګانې به هم داسې وې لکه د چا چې په چا زور وی به یې خدایه پاکه بچي خو مې نشته چې د هغوی دپاره درته لاس پورته کړم د ځان دپاره د نه هم سره غواړم خو بس دغه یو سوال مې دی او هغه هم وایه که اوس پوره شي دعا به یې هم په داسې ځای ختموله چې په مخ لاس راښکل خو څه کې چې د امین ځای به یې پکې هم پرېښی نه و لکه چې وایي چې کوم څیز دې په اخلاص سره وغوښتو نو د هغې د حصول دپاره به درسره ټول کائنات مرسته کوي بېشکه چې د دښمن نه لیدل به اختر وي خو د چا دپاره حاجي صاحب خو چې به لاس پورته کول نو اول به یې د نادري د لیدو سوال کوو چې خدای یو ځل خو یې راته مخامخ کړي صرف یو ځل خیر دی په ما دې مخکې شي خو چې مخې له راخوشي د هغه پوخ یقین و چې چرې راباندې هم نشي مخکې کېدی خو بس چې یو وار په ګوتو راشي همدغه یقین او د اخلاص او غریو ډکې دعاګانې وې چې نادرۍ د حاجي صاحب د زرې لاندې راغی او سمه خوا یې پېښه کړه حاجي صاحب ډېر نیک او یو ساده باده معتبر پښتون مشر په ډېرو نه پوهېدو نور یې څه زده وو که نه خو پښتو یې ډېره ښه زده وه په پښتو کې د پښتو ماتېدو قایل و ټول ژوند یې هم د دې فلسفې لاندې تېر کړی ان تر دې چې دښمني یې هم د پښتو د خاطره خپل کور ته راننه ایستې وه د جمدر خان قاتل چې د شمروز خان په حجره راننوتو او ټوله قیصه یې ورته تېره کړه نو نه یې ورله یوازې پناه ورکړه بلکې زړه یې ورله هم ډېر غټ کړو
وی دلته کښېنه ورځ کا د هېڅ خبرې پروا ونه کړي څوک دې رانه نوک نشي ګرولی غیرتیان خو د خدای وخوړه نو الله به دې ساتي تا څه بد کار نه دی کړی دا د پښتو ملک دی او پښتانه په دې خبرو ځان هم وچني او د بل ککرۍ هم خوري ټیک دی چې جمدر زما عزیز دی خو داسې سړی که د چا پلار یې نوم پرېښودلی نه وي پکار دا د دښمنۍ هغه سبب و چې خپله خونه خو یې پرې تاله ترغه کړې وه ولې د پښتو روایات یې ژوندي ساتلي وو د بدنامۍ او تور په مرګونو خلک دښمنۍ نه پالي ځان پرې ناغرضه کوي له ځانه یې هېروي په ډډه یې هم نه اړوي خو خدای خبر چې نادرۍ لا د کومې خټې جوړ چې د پلار په هېر تېر مړي یې سر دوباره د قام لعنتونه کېښوده حاجي صاحب د ډېر عجیبه طبیعت خاوند و هره خبره به یې بل شان وه هره خبره یې بل شان وه ډېر شور شګرم او قار کور به یې هم کوو خو ټول خلک ورسره اموخته وو په کنځلو ویلو سپکو سپورو او قار غوسه به یې د چاړو پروا نه وه دا هم د هغه د مینې یو انداز و البته خندا یې د یاري وه یو خاص قسم خندا چې به پرې راغله نو ښځو نرو څه چې لویو وړو به دې بیا ډډه کوله دومره کلک سړی و چې تا به وې چې ژړا خو به یې چېرته په زانګو کې هم نه کړې خو په خندا کې به یې سترګې راډکېدې د ډېرې بېوسۍ او سوخته او یا چېرته په ډېره ناشونې او ناوړه خبره به یې په کړس کړس خندا کوله نن هم په حاجي صاحب د خندا دوره راغلې وه د حجرې یو سر او بل سر نه به تلو او راتلو په خندا خندا کې یې خدای خبر چې څه کرل ریبل چې څومره د هغه خندا زیاتېده دومره د ماحول په دهشت کې اضافه کېده ټوپک یې ګس لاسته کړو او اکرم کاکا ته مخامخ شو اکرم د حاجي صاحب نوکر نه بلکې د دوستۍ او ورورۍ په مقام ولاړ وی اکرم خانه خدای شته چې ځان راته ډېر زیات بد ښکارېدو چې کله مې په دې سپي پسې ټوپک ته لاس کوو ځکه چې هغه خو زما د بچو په همزولتیا کې و خو بله لار راسم نه وه خو ته ده ته وګوره حاجي صاحب په حجره کې ناست درېیم کس ته اشاره وکړه څومره لوی کار یې کړی دی د عمر غم یې رالګوس کړی دی زړه خو مې غواړي چې په جایداد کې ورله د یو سپي برابر حصه ورکړم خو چې دې کار ته یې وګورم نو ویم چې دی مې هم د نادري سره سم کړی وی نو ښه به وه اکرم خانه داسې کار یې کړی دی لکه ته چې زما لار په چا ونیسې ټیک ده زما خو دښمن و ما خو په هېڅ جوړ هم نه پرېښودو خو د خدای ظالمه ستا خو ډېر اعتباري ملګری و ته خو د هغه نوکر نه وې ته خو د هغه دوست وې ما ته ښه پته ده چې ستا د کور هر ضرورت به نادري پوره کوو نو بیا تا ولې داسې کار وکړو او په ما دې وکړو په اعتبار کې دې راله راکړو او په تعلي کې دې راله راکړو حاجي صاحب ورته د کټ په بازو خپه ایښې وه او دومره ورته راټیټ شوی و چې د خولې پشه مې په مخ پرېوتو منګولې یې ورو ورو په ټوپک کلکېدې وې په ما خو سترګې پټې وې ګنې خدای راستي که داسې مې لګېده ما خو وی چې په سور میدان کې به یې در سره بوځم خو دوستانې دې له راغلې اکرم خانه دې له حاجي صاحب په شا واوړېدو اکرم پې هم ښه پویه و خو بیا یې ورله هم فتحه ورکړه وی حاجي صاحب ته ټیک وې د ده نه خو یې ښځه غیرتي ده کور کې وړو خبره کوله چې په نادري پسې خپلې ناوې دومره نه ژړل لکه د ده ښځې چې پسې څومره ویر کوو وی د ټولو خلکو ورته پام و
دا خبره څه وه چې د حاجي صاحب رنګ یکدم بدل شو، د وجود نه یې سمه ساه ووته. یو ساعت پس چې طبیعت یې لږ ښه غوندې شو، نو په توبو سر شو. وی یا الله توبه، ته ډېر لوی ذات وو، په ما ډېر مهربانه یې خدای. شکر دی چې دا کار مې نه دی کړی، ګنې بیا به مې څه کول. خو زړه وو دا پاتې ژوند د مې خوړو نو. حاجي صاحب په اکرم باندې بیا غږ وکړو، وی اکرم خانه دا لا څنګه چل دی؟ دا څه نمونه خبرې شروع شوي دي؟ نادرۍ خو زه خیر دی، هغه د مشرانو خبره چې څنګه یې نه وي داسې جې وي. خو په دې ښځو څه چل شوی و؟ غیرتیان او بې غیرته خو به په نارینهو کې وو. پښتنې خو به ټولې پردهدارې حیادارې عزتمند او غیرتي وې. د سړو سره خو به دې هر جوړ کولی شو، خو دوی به څوک څنګه راټینګوي؟ دا خو ډېره زیاته ګرانه شوه. د شمروز خان په سترګو کې په اول ځل اوښکې ښکاره شوې. ټوپک یې اکرم ته حواله کړو، وی دا واخله او دله یې واخله، دا د ده شو. زما د لاس ټوپک دی خو زما نور نه دی پکار، زما د لاس ټوپک دی خو زما نور نه دی پکار. او ورته ووایه چې که څه سوال جواب یا ضرورت وي، یا که څه سوال جواب یا ضرورت دې را پیدا کېږي، نو چې ستا سره خبرې کوي، مخکې له مې د ډېر ځي راځي نه. حاجي صاحب د اکرم سره دغه سوال جواب شاترغې وکړه او نېغ لاړ کوټې ته، په جاینماز ودرېدو او د عمر جمع اوښکې یې توی کړې. ډېر ګرانو ملګرو، تاسو د بخروان عمر خیل صاحب نه ډېره ګټوره افسانه واورېده. تنقید دپاره د مل ملکنډ د اجلاس ته وړاندې شوې ده. نو تاسو اوس د دغه دی چې په دې باندې خپل خیال څرګند